حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وای ثلاثه كلهم ضامن علی الله، وای درې قسمه خلق دي چې الله تعالی جل جلاله یې ذمواري اخیستې ده. الله تعالی یې ذموار دی تر څو چې دغه درې کسان ژوندي وي الله تعالی جل جلاله به رزق ورکوي. وان مات ادخله الله الجنه، که چیرې دغه درو کسانو کې یو هم وفات سي الله تعالی جل جلاله به جنت ته داخل کی، الله تعالی جل جلاله به جنت ورلره ورکي. دا چې الله تعالی جل جلاله یې ذموار دی یو هغه شخص دی من دخل بیته فسلم فهو ضامن علی الله، یو هغه سړی دی هغه شخص دی چې کوم وخت کور ته ننوځي کور ته داخلیږي سلام ووایي د ننوتلو په حالت کې. که چیرې په کور کې څوک موجود وي او په کور کې څوک نه وي موجود په دواړو حالات کې دی سلام ووایي الله تعالی جل جلاله د دغه شخص ذموار دی چې هم به پراخه رزق ورکوي او که وفات سي جنت ته به دغه شخص داخل کی. او دویم شخص من خرج الى المسجد فهو ضامن علی الله، دویم شخص هغه سړی دی چې د لمانځه دپاره د الله تعالی جل جلاله د یو خاص عبادت دپاره دغه شخص مسجد ته ځي، نو الله تعالی جل جلاله یې ذمه اخیستې ده. الله تعالی جل جلاله دغه شخص د الله تعالی جل جلاله په کفالت او په امان کې سو. او دریم هغه شخص چې فی سبیل الله وي، یعنی د الله تعالی جل جلاله په لاره کې تبلیغ کوي، د الله تعالی جل جلاله په لاره کې کوشش او جهاد کوي، دا هم د الله تعالی جل جلاله په ذمواري ساتنه او امان کې دي چې رزق به هم الله تعالی جل جلاله ورکوي او که وفات سي الله تعالی جل جلاله به جنت ته داخلوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.